بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ وستئ او د صحت جامې پر تن وي. راځو نن په دې ټاپک باندې خبره کوو چې څنګه کولی شو موږ جیمیل اکاونټ جوړ کړو. جیمیل اکاونټ ډېر ضروري او مهم څیز دی چې ډېر زیات پکارېږي، خصوصا په دې ټکنالوژۍ په ډګر کې. جیمیل اکاونټ باندې موږ ډېر څه کولی شو. جیمیل اکاونټ باندې موږ خلکو ته ایمیل کولی شو، خپلو ملګرو دوستانو ته. فیسبوک اکاونټ پرې په جیمیل اکاونټ باندې جوړولی شو. یوټیوب اکاونټ پرې جوړولی شو. همدارنګه نور ډېر کارونه پرې کېږي په دې باندې. راځو په دې باندې خبره کوو چې څنګه کولی شو دا جوړ کړو. هر څه نه مخکې به تاسو سره انټرنټ کنیکشن وي او یو دانه براوزر درسره باید موجود وي. که هغه هر براوزر وي، که اوپیرا براوزر وي، که یو سی براوزر وي، که کروم براوزر وي، که دا هېڅ هم نه وي، کمپیوټر کې خو انټرنټ ایکسپلورر وي، دې نه هم کولی شئ تاسو استفاده وکړئ. راځم زه یو براوزر خلاصوم او هغې کې زه ما ستار انټرنټ کنیکشن شته دی، هغې کې زه سرچ بار کې لیکم چې www.gmail.com دا سرچ کوم او د هغې نه وروسته په دې اولني ویب سایټ په دې جیمیل باندې www.gmail.com په دغه باندې کلیک کوم. په دې تاسو کلیک وکړئ او د دې په خلاصېدو سره به دا کله خلاص شو، دلته به تاسو راشئ، په ایجاد حساب باندې به تاسو کلیک وکړئ. که ستاسو دغه انګلیسي وي نو دلته راځي کریټ ان اکاونټ باندې، هغې به کلیک وکړئ. راځو هر څه نه مخکې دلته نوم ورکوم. نوم ورکوم زه خان او دلته ورکوم زه یو بل لکه تخلص به ورته ورکوم چې هغه ورکوم سادات ورکوم. دلته ورکوم چې خان سادات په دې شته، په دې نوم نشته دی. په دې نوم تاسو کولی شئ چې خان سادات شګۍ په دې نوم موجود دي. په دغه نوم تاسو کولی شئ په دې نوم باندې جیمیل تاسو جوړ کړئ. کیس سادات 539 په دې هم کولی شئ چې جوړ کړئ سادات کیس 660. دلته به ورته لاندې پاسورډ ورکړئ چې هر پاسورډ ستاسو زړه وي، هماغه پاسورډ به ورته ولیکئ. زه ورته دلته پاسورډ لیکم. همدغه پاسورډ زه دلته هم لیکم، په تایید کې مو ورته ولیکئ او بیا به راشئ دلته په بادي باندې به کلیک کړئ. د هغې نه بعد به تاسو داسې یو انټرفیس او شکل راشي. دلته به ورته خپل د موبایل شمېره ورته ولیکئ، کوم سیم کارت تاسو سره وي موبایل شمېره هغه به ورته ولیکئ. زه راځم ته موبایل شمېره ورته لیکم، تاسو به هم ورته موبایل شمېره خپله ولیکئ. د هغې نه بعد دلته په دې کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو لږ وخت نیسي، تاسو دلته د یو کوډ راځي موبایل ته، د سیم کارت ته کوډ راځي، هغه به تاسو دلته داخل کړئ. ما ته کوډ راغی، هغه به زه دلته داخلوم. دا کوډ به داخل کړئ او بیا په تایید باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک کړئ تاسو سره به دلته هېڅ کې کولی شئ بازیابي نشانې ایمیل ښکاري. دلته کولی شئ تاسو یو بل ایمیل ور واچوئ. د دې په واسطه به تاسو دې ګټه چې دې په واسطه که تاسو نه دغه ایمیل پاسورډ ورک شي یا دغه ایمیل درنه ورک شي، نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ دغه جیمیل تاسو ورک شوی، په دې باندې تاسو کولی شئ دغه خپل جیمیل یا خپل جیمیل اکاونټ پاسورډ پیدا کړئ. دلته راځم ورته کال ورته انتخابوم، په کوم کال چې تاسو پیدا شوي یاستئ، تاریخ تولد شما کوم کال چې پیدا شوي یاستئ هغه به ورته ولیکئ. دلته به ورته میاشت سلیکټ کړئ، دلته به ورته ورځ سلیکټ کړئ
او بیا به لاندې راښکته شئ. دلته به ورته جنسیت وښئ، که مذکر مؤنث یې مذکر، او بیا په بعدي باندې کلک وکړئ. تاسو سره به ستاسو حساب څه شي جوړ شي، جیمیل اکاونټ به جوړ شي. دلته بلې موافقه په دې باندې تاسو کلک وکړئ، ستاسو جیمیل اکاونټ به جوړ شي. او دلته به لاندې راښکته شي، بیا په موافق باندې کلک وکړئ. په دې چې تاسو کلک وکړئ نو ستاسو جیمیل اکاونټ په بشپړه توګه جوړ شي. ډېره سمپل او اسانه طریقه ده. نو تاسو کولی شئ چې د دغه ویډیو وګورئ، دې ویډیو څخه ډېر څه زده کړئ. در حال د جوړ شو. نو بیا تاسو دلته په دې کې بیا کولی شئ چې دې ځای کې تاسو کولی شئ چې میسج ولیکئ، کوم ایمیل واستوئ، دې لارې تاسو کولی شئ، او هر څه دلته کولی شئ تاسو په دې ځای کې. په دې کې بیا بله ویډیو کې زه تاسو ته که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ، زما د ویډیوګانو لینکونه خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ خان صدیقي، او ورسره د بل آیکن ووهئ تر څو نوې ویډیوګانې اول تر تاسو پورې در ورسېږي. دا وه د جیمیل اکاونټ باره کې ویډیو. تر بلې ویډیو پورې ستاسو د حاضرېږم. تاسو پر لویو بخښونکي خدای باندې سپارم.